د زابل ولایت د اوسیدونکو لپاره روان 1403 لمریز کال د کارموندنې په برخه کې د پام وړ بلل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د دغه ولایت په بیلابیلو سکتورونو کې نږدې 420 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او دغه راز 300 تنه له حرفوي زده کړو فارغ او 30 تنه لا هم په زده کړو بوخت دي چې دغه چاره د زابل ولایت د اقتصادي ودې او ټولنیز ثبات په برخه کې ګټور ګام بلل کیږي. د زابل ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي د دغه ولایت په امارتي او خصوصي سکتورونو کې د نوو پروژو پیل او د پانګوالو لیوالتیا د کارموندنې په زیاتوالي کې مهم رول لوبولی. نوموړی زیاتوي چې روان لمریز کال په زابل ولایت کې د کرنې، رغنیزو چارو، ښوونې او روزنې او سوداګرۍ برخو ته ځانګړې پاملرنه شوې چې له امله یې سلګونه کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. په 1403 کال کې په امارتي سکتور کې 1495 تنو ته د کار زمینه برابر شوې ده او په خصوصي سکتور کې 1004 نفرو ته د کار زمینه برابر شوې ده. دا ځوانان پر کار بوخت شوي دي. په حرفوي زده کړو کې 380 تنه فارغه شوي دي او 10 تنه اوس هم جریان لري چې 10 تنه اوس هم په حرفوي زده کړو باندې بوخت دي. انشاءالله پلانونه خو ډېر ښه پلانونه ورته لرو چې د کار زمینه ورته برابره کړو او حرفوي زده کړې ورته فعاله کړو. بلخوا ځایي اوسیدونکي هم د کارموندنې په برخه کې د پرمختګونو هرکلی کوي او هیله لري چې دغه لړۍ لا هم پراخه شي. په 1403 کال کې دلته مقرر شوی او د امارت له پالیسۍ څخه ډېر راضي یم. زموږ لپاره داسې کاري فرصتونه برابروي او زموږ لپاره دومره هلې ځلې کوي. موږ ډېر ورڅخه راضي یو، منندوی یو. موږ ډېر خوشحاله یو. د تخنیکي او مسلکي موږ ته ښه حرفوي زده کړې ډېر شیان برابر کړي دي. ډېر ځینې خوشحاله یو دغه نور هم په آینده کې دوامداره سي، د خلک کسب یو شی زده کړي. دا پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین هڅې کوي ترڅو په هیواد کې د بیلابیلو رغنیزو او پراختیایي پروژو په پلي کولو سره په کور دننه ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړي.